د هلمند د کرنې ریاست د پلان او ترویج مدیر وایي چې سږکال یو خصوصي بنسټ په دې ولایت کې د خرما په هغو ونو د حاصلاتو د لاسته راوړلو تجربه کړې ده چې 10 کال وړاندې په خپل سر راشنې شوي دي او حاصل یې نه و کړی. نوموړی وایي چې د دې تجربې له مخې د هلمند هوا د خرما د حاصلاتو لپاره یوه ښه مناسبه سیمه ده، نو په راتلونکي کال کې به یې د ترویج لپاره عملي ګامونه واخلي. لومړني ارقام ښیي چې دغو څېړنو نتیجه ورکړې ده. هغه خرماوې چې مخکې به حاصل او میوه نه نیوله، سږ کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القاح په نتیجه کې ده موږ وتوانېدلو چې هغه خرماوې په میوه باندې راولو او په راتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې دي هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کړو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي. په دې اړه د ټولنیزو او عامه پوهاوي مشر وایي د هلمند په څېړنیزو فارمونو او کروندو کې د خرما ونې ترویج کړي. ډېر ځله وزارت ته پلانونه او طرحې ورکړي دي خو د هغوی لخوا رد شوي دي. هغه وایي چې سږ کال په خپل شخصي لګښت د خرما 152 ونو پیوند د تجربې په ډول ترسره کړ چې حکومت ته یې وښیي تر څو دلته د خرما په ونو پانګونه وکړي. هغه ونې چې کله موږ القاح کړلې، دغه ونو چې اوس دا موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغو دانې هم نیولې. پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه. هغه زیاتوي چې د خرما هره ونه چې ټول ښاخونه پیوند شي تر 150 کیلو پورې حاصل ورکوي، خو دا چې سږ کال لږ پیوند شوي کیدای شي تر 150 کیلو پورې حاصل ورکړي. د ده په وینا که چیرې دغه باغونه هلمند کې په مسلکي ډول سره ترویج شي تر نورو ټولو ونو به ښه حاصلات ورکړي او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.